افغان لوبغاړی محمد نبي ساحل د انګلستان بلاس سیالیو په لړ کې ښه ځلېدلی دی. ګرانو لیدونکو، که چېرې تاسې د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو دغه چینل مو په خدمت کې دی. د انګلستان په ویټالټي بلاست سیالیو کې تېره شپه کینټ او سمرسیټ لوبډلې سره مخ شوې. د لوبې پچه کینټ لوبډله وګټله او د توپوهنې پرېکړه یې وکړه. که څه هم د کینټ لوبډلې دواړه پیلوونکي لوبغاړي ژر وسوځېدل، خو وروسته لوبه بېرته کنټرول شوه. د کینټ لپاره روبنسن 70 توپونو 53 منډې وکړې، 4 یې ووهلې. ورپسې محمد نبي توپاني لوبه وکړه. محمد نبي په 20 توپونو 34 منډې جوړې کړې، 1 څلوریزه او 4 شپږیزې یې ووهلې. د سمرسیټ لپاره بیا وینډر موروي 3 ویلر او ټایلر 2 او لانبي 1 وکټ ترلاسه کړه. کینټ وکولی شو چې په 9 وکټو سره 160 منډې هدف پورته کړي. سمرسیټ هم د توپوهنې پیل ښه ونه کړ. بینټن 28 او بابر اعظم 7 منډې وکړې. همدارنګه ورپسې ډېرې 20 منډې ټریګو وکړې او وارټن بیا 19 منډې وکړې. سمرسیټ لوبډله د 13.3 اورونو په لړ کې په 140 منډو کې ټوله وسوځېدله. د کینټ لوبډلې لپاره عمران قیوم 15 وکټې ترلاسه کړې. میلن او ویلچن بیا 2 وکټې ترلاسه کړې. خو محمد نبي په 4 اورونو کې 29 منډې ورکړې، خو په وکټ اخیستلو بریالی نه شو. کینټ لوبډلې د 41 منډو په توپیر سمرسیټ لوبډلې ته ماته ورکړه. د یادونې وړ ده چې د انګلستان بلاست سیالیو کې د افغانستان څخه 3 لوبغاړي اخیستل شوي وو، چې له جملې څخه یې مجيب الرحمن او محمد نبي ساحل دې سیالیو ته ورغلل، خو راشد خان د ځینو مصروفیتونو له امله په کابل کې پاتې شو. ډېره زیاته مننه.